سلامونه ملګرو، هله صحتمند بیاست، خو په خیر یې. زه یم عبدالفتاح، هم در تاسو ګورئ تکنیکل همدار یوټیوب چینل. د راځو د امازون اکسپریشن یا د امازون د اصطلاحاتو و شپږمې ویډیو ته. په دې ویډیو کې به مهمه اصطلاحاتو باندې خبرې کوو ترڅو تاسو ورسره آشنا سئ او استفاده ځنې وکوئ. 45مه اصطلاح چې ده د بای باکس په نوم باندې ده. بای باکس څه ته ویل کېږي؟ کله چې په امازون کې موږ یو جنس خرڅوو او هغه جنس کې نور سیلران هم موجود، یعنی هولسیل بزنس کوو. په دې کې یو جنس کې 15 حتی زیات او کم سیلران، یعنی له 2 څخه زیات سیلران دي. اوس بای باکس د خرڅولو چانس ته ویل کېږي. کله چې بای باکس له هر سیلر سره وي، هماغه مشتری سره راځي له هماغه سیلر څخه جنس اخیستلی شي. اوس دا بای باکس کومو کسانو ته ورکول کېږي په امازون کې؟ بای باکس او کسانو ته ورکول کېږي چې د هغه ریټینګ د اکاونټ ښه وي، ریویو زیات وي، پرایس یې کم وي. تر ټولو زیات چانس یا زیات بای باکس هغه سیلر ته ورکول کېږي چې هغه جنس قیمت یې کم ورکړی وي یا هغه د پروډکټ پرایس کم ورکړی وي. نو بای باکس د خرڅولو چانس ته ویل کېږي چې په امازون کې یو سیلر ته ورکول کېږي. بل ایمیج ده. ایمیج خپله په لیسټینګ کې موږ استفاده کوو. ایمیج د یو پروډکټ هغه تصویران ته ویل کېږي چې موږ امازون ته کله چې پروډکټ لیست کوو او هلته یې ورکوو. د همغو تصویرونو په واسطه باندې موږ جنس یو مشتری انتخابوي او یا یې پیژني. نو حد اقل 3 تر 5 تصویران باید موږ یو پروډکټ په لیسټینګ کې ورته ورکړو ترڅو هغه جنس په ښه په مفصل شکل سره تشریح سوی وي پکې له هر اړخه او هغه مشتری یې خوښ کړي او عکسونه باید ډېر واضح وي او بګراونډ یې کیفیت یې له هر لحاظه باید هغه جنس تصویر ډېر واضح وي. بل انالایسیس ده. کله چې موږ یو پروډکټ هانټینګ کوو، د همغه پروډکټ مختلف معلومات موږ لاسته راوړو، راجمع کوو، وروسته په هغه باندې موږ بیا انالایز کوو چې کوم پروډکټ ځان ته انتخاب کوو. انالایز یعنې تحلیل. په اخري کې موږ تحلیل کوو چې کوم پروډکټ موږ لپاره غوره ده، کوم پروډکټ کې موږ ښه ګټه کولی شو. اما په اخر کې انالایسیس کوو، له هغو څخه یو پروډکټ ځان ته غوره کوو او هغه خرڅوو. بل څه ده، کریټیریا ده. کریټیریا مهمه اصطلاح ده. کریټیریا تشریحات داسې دي. کله چې موږ یو سیلر یو غواړو کوم پروډکټ په امازون کې خرڅ کړو، د ځان لپاره یو کریټیریا جوړوو. کریټیریا هغه ساحه چې په همغه ساحه کې موږ ځان لپاره جنس پیدا کوو، جنس خرڅوو. لکه موږ کریټیریا دا ده چې موږ یو داسې جنس خرڅوو چې حد اقل هغه د میاشتې 100 دانې خرڅ شي. موږ په کریټیریا کې کټګوري معلومه کړې ځان ته چې موږ په مثال د کیچنګ په کټګوري کې پروډکټ خرڅوو، یا د کمپیوټر کټګوري کې پروډکټ خرڅوو، یا بیوټي اینډ پرسنل کیر کټګوري کې پروډکټ خرڅوو. کټګوري م ځان ته مشخص کړي، بي اس آر م ځان ته مشخص کړي، سیلرانو تعداد ځان ته مشخص کړي چې دومره سیلران به په دې کې موجود دي. موږ ځان لپاره یو کټګوري انتخاب کړې ده چې بیوټي اینډ پرسنل کیر کټګوري کې پروډکټ خرڅوو. بي اس آر باید حد اقل 1000 تر 20000 وي او سیلران له 15 تر 20 پورې سیلران کې موجود دي. د پروډکټ ریټینګ باید له 4 څخه لوړ وي او قیمت یې پرایس باید له $60 تر $50 وي. دغه موږ مشخصه ځان لپاره کریټیریا جوړه کړې ده چې همدغه پروډکټ کې پیدا کو او خرڅ یې کو. نو کریټیریا هغه مشخصه ساحه ده چې یو پروډکټ خصوصیات ولري. بل ویرهاوس هغه ګودام ته ویل کېږي یا هغه سټور ته ویل کېږي چې موږ هغه خپل جنس کې ساتو. دغه سټور کېدای شي موږ خپل شخصي کور هم کېدای شي، شخصي ځای هم کېدای شي، او پریپ سنټر هم کېدای شي، او امازون هم کېدای شي. امازون خپل ویرهاوس لري. موږ جنس هلته ورته لیږو، په هغه ویرهاوس کې ذخیره کوو او هغه بدل کې امازون موږ څخه چارج اخلي یا پیس راڅخه اخلي، پیسې راڅخه اخلي. نو ویرهاوس که چېرته کله موږ بي ام کوو، ویرهاوس به موږ خپل وي یا به هم پریپ سنټر وي. او که چېرته موږ بي کوو، په دې کې بیا ویرهاوس خپله د امازون ده، موږ دې ته ضرورت نه لرو چې خپل ویرهاوس جوړ کړو یا خپل ویرهاوس ولرو. بل ریټینګ ده. ریټینګ څه ته ویل کېږي؟ ریټینګ هغه ستورو ته ویل کېږي چې د مشتریانو له طرفه موږ ته راکول کېږي. کله چې موږ یو جنس خرڅوو، هغه جنس کله مشتری واخلي، دغه ته هغه استفاده کوي، له هغه وروسته یو نظر ورکوي. کله چې نظر ورکوي موږ په جنس باندې دی ستوری انتخابوي. ستوري له 1 تر 5 پورې دي. که ستوري کم ورکوي یعنې هغه جنس نظر یې موږ ته جنس ته منفي ده. او که چېرته ستوري زیات تعداد کې 4-5 دا نظر د دې کس دی، د مشتری موږ ته مثبت ده. نو دا ریټینګ د موږ د جنس کیفیت ټاکي. که چېرته موږ زیات ریټینګ اخیستی، د ریټینګ فیصدي موږ لوړه وي، د موږ جنس کیفیت ښه ده او نور نوي مشتریان هم راجلبوي. که چېرته د ریټینګ د موږ منفي، دا موږ په اکاونټ باندې منفي تاثیر کوي او د نوي مشتریانو جلب کې هم
تاثیر کوي او نوي مشتریان نه ورته راځي. که هغه د جنس ګوري ریټینګ دې کم ده حتما د جنس مشکلات لري، نوي بیا مشتریان نه ورته راځي هغه جنس واخلي. بل څه د ریویو دی، ریویو هغه نظرونه ته ویل کیږي. د مو یو جنس کله خرڅ کو مشتریان چې هغه نظر ورکوي، هغه نظر که منفي که مثبتي هغه یو نظر ورکوي دې ته ویل کیږي ریویوز. کله چې مو ریویو زیاتی یو نوې مشتری سره راځي هغه وایي چې دا پروډکټ زیات اندازه خرڅ شوی ده. که یو جنس مو خرڅ کو 100 دانې جنس خرڅ کو په 100 کې کېدای شي مو 2-3 نفر مو ته نظر راکړي یا مثبت یا منفي. نو کله چې مو دا ریویو زیات په زرها وي نو معلومه خبره چې هغه دغه سیلر په میلیونونو یا په لکاو پروډکټ خرڅ کړي دي. یو مشتری سره راځي هغه جنس انتخابوي چې هغه ریویو زیاتی، نو دې ته ویل کېږي ریویو، دغه نظریاتو ته کمنټونو ته. بل مارکیټ پلیس ته، مارکیټ پلیس ویل کېږي بازار ته. مو په امازون کې جنس خرڅو، اوس په کوم بازار کې خرڅو؟ بازار مو ځان لپاره مشخص کوو. د امریکا بازار کې خرڅو، دوبۍ بازار کې خرڅو، سعودي بازار کې خرڅو، انګلستان بازار کې خرڅو. هغه بازار هغه ځای ته چې موږ جنس کې خرڅو هغه هیواد ته هغه ته مارکیټ پلیس ویل کېږي. اوس امازون په زیاتو هیوادونو کې مارکیټ پلیسونه لري چې موږ کولای شو هغه کې جنس خرڅ کړو، لکه امریکا، دوبۍ، سعودي، انګلستان، جرمني، هندیا. اوس افغانستان مارکیټ پلیس کې مثال امازون مونږ نس کولای شو امازون کې جنس خرڅ کو، په سعودي کې نس کولای نه ستا الته ویر هاوسونه نه لري، دی بغه مارکیټ پلیس کې خدمات نه وړاندې کوي نه لري. افغانستان او پاکستان کولای شو په نور هیوادو کې جنس خرڅ کو او په افغانستان کې نه سو خرڅولای، افغانستان کې څوک نس کولای شي جنس واخلي ځنی. او بل ډیماند ده، ډیماند څه ویل کېږي؟ ډیماند اصطلاح عرضه د دې تقاضا ته ویل کېږي چې د دې جنس تقاضا څومره ده، څومره کسان دې ته ضرورت لري، دې ته ډیماند ویل کېږي. هغه جنس به مو انتخابوي چې هغه ډیماند زیات، تقاضا زیات، د مشتریان زیات اخلي. نو هله د چې دغه اصلاحات متعدده متعقب کړي او ما یو څوم جنس د کړي که کوم پښتنه لري یا کوم اصلاح نه یې سپوسوي یا کوم نوې اصلاح تاسو نه سره بلد ما سره په کمنټ کې شریک کړئ، په راتلونکي ویډیوګانو کې تاسو ته په تفصیل سره دغه اصلاحات تشریح کوم. نو دا سلسله به دوام لري، هم دغه اصلاحات تاسو ټول په راتلونکي په ترتیب سره تشریح کیږي. تاسو سره د امازون بزنس، نور آنلاین بزنس کې هم دغه اصلاحات ډیره ګټه کوي. هم دا اصلاحات ټول په تفصیل سره وګورئ ترڅو په تجارت کې له مشکل سره مخ نه شئ او د اصلاحات سره بلد اوسئ. ته بل ویډیو په لاس پارم، خو وخت کې چاره